الله الرحمن الرحیم. راځو ورډ خپل پروګرام ته صحیح ده. وین ورډ دلته راځم او دا امپټي ټمپلیټ واخلم. ګورئ تر کومه ځای پورې مو ولیکو کلر په دې پورې مو ولیکو که نه چې فونټ کلر صحیح ده. دې خوا کې ګوره موږ سره پاراګرافز دي، دا مکمل تر یو پاراګراف پورې ریلیټډ دي. ګوره نمبر 1 چې دې ته وایي بولټس. ها دا موږ سره څه شی دي؟ بولټس دي. او دا بولټ ګوره څو شکلونه لري، په دې شکل په دې شکل په کوم شکل. ګوره که چېرته فار ایگزامپل تاسو لیدلی وي فار ایگزامپل انګلیش دلته به زه راشم او د دې به دا سایز یو څه خراب زه وایم چې دا موږ سره څه شی ده؟ انګلیش لانګویج ټاپکس صحیح ده. داسې ټاپکس دي که نه. فار ایگزامپل زه یو عمومي عنوان مې ورکړم او دغه څخه وروسته ګوره د دې په داخل کې ځینې ټاپکس موږ سره موجود دي که نه دي موجود صحیح ده. نو زه دلته راځم د بولټس څخه استفاده کوم. لکه فار ایگزامپل دا بولټ مې واخیسته، دا مې واخیسته، دا مې واخیسته، یا دا چې هر یو مو زړه وي تاسو کولی شئ یو په یو باندې څنګه کوئ واخلئ. فار ایگزامپل ما ورته چې شی وکړه دا مې واخیسته، زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ګرامر ده را سره، فار ایگزامپل رایټینګ دي را سره صحیح ده. فار ایگزامپل ما سره ریډینګ ده را سره صحیح شو. یا بیا دغه نه وروسته ګوره په داخل د دې کې راځي موږ سره په ګرامر کې څه شی دي موږ سره فار ایگزامپل موږ سره ټینسز دي صحیح ده، زمانې دي را سره. فار ایگزامپل سټرکچرز دي را سره صحیح ده. فار ایگزامپل موږ سره وربز دي صحیح ده، افعال. اوس ګورئ دا بولټس خو شو، ما خو په عمومي ډول سره ټولو ته ورکړل. خو زه غواړم چې دغه ټینس اینډ سټرکچر ورب چې دي دا ریلیټډ څه پورې دي؟ ګرامر پورې دي صحیح ده. نو دا باید څنګه شي؟ یو اندازه داسې لږ اندازه مخ ته لاړ شي. نو ته څه کوې؟ دلته بولټس ته راځې او په دې کې ورته وایه چینج لیول. کوم لیول کې دې راشي؟ سیکنډ لیول کې دې ما سره راشي. نو ګوره تا ته په اسانه سره پته لګېږي چې دا جدا سو در سره، دا جدا ده، دا جدا ده، او دا چې دي مربوط تر دې پورې دي. همداسې وي که نه تاسو په ځینې ځای کې. یا فار ایگزامپل داسې ته دلته راغلی تا لیکلي دي چې فار ایگزامپل کمپیوټر کورس ده در سره او بل تا سره څه شی ده؟ انګلیش کورس. دې دواړو ته تا څه شی ورکړه؟ بولټس یې ورکړه. سلیکټ یې کړه او دلته راغلی فار ایگزامپل دا بولټ دې ورکړه. یو څوک درته وایي چې په کمپیوټر کې موږ سره څه شی ده؟ ډي آی ټي ده، سی آی ټي ده، سی پلس پلس ده، داسې یو څه نور هغه دي موږ سره صحیح ده. نو ته دلته راځې دا درې واړه سلیکټ کوې او دې ته څه شی وایې چې د چینج لیول لیست. دا ما سره په دې لیول کې که را سره صحیح شو. دې ولې نه ده را سره اخیستی سی پلس پلس په خپله باندې انټر سره به په خپله څنګه کېږي راځي. او دغه څخه وروسته فار ایگزامپل زه دلته راځم انګلیش کې موږ سره څه شی ده؟ هماغه ګرامر ده را سره. فار ایگزامپل رایټینګ شو را سره، ریډینګ شو را سره. او دغه ګرامر رایټینګ ریډینګ چې دي دا موږ سره په څه پورې مربوط دي؟ تر انګلیش پورې مربوط دي که نه. نو ته دلته راځې په دې شکل سره. همدارنګه دغه سی آی ټي کې چې ده فار ایگزامپل موږ څه شی وایو؟ فار ایگزامپل وینډوز وایو صحیح ده. فار ایگزامپل ایم ایس ورډ وایو، ایم ایس ایکسل وایو صحیح شو. یو په یو باندې ایم ایس پاور پوینټ وایو، دا مکمل بیا تر افیسه پورې دي صحیح ده. نو ته دلته راځې او دا د سلیکټ که بره هم ورسره سلیکټ که دې ته راشه او ورته وایه چینج لیول لیست. دا موږ سره په دریم لیول کې دي ګوره همداسې وي که نه وي در سره؟ فرست لیول، سیکنډ لیول، تھرډ لیول. دا موږ سره دریم لیول ته څنګه شول؟ یو په یو باندې راغله. دې ته بولټس ویل کېږي، یاد ساتئ دې ته څه ویل کېږي؟ بولټس ویل کېږي. ته غواړې چې دغه د بولټو سټایل در سره چینج کړې، داسې سلیکټ یې که چې کله دې سلیکټ کړه او په دې ځای کې ورته وایه چې فار ایگزامپل په دې شکل دې وي را سره، په دې شکل دې چې یو په یو باندې ته کولی شي څنګه کې ورته انتخاب یې کړې. په دې شکل سره موږ سره راغلو که نه. یو څوک درته وایي چې دلته راشه او دا بولټ چې دی ما سره نه په دې کې شته ده را سره او نه په دې کې شته ده. ګوره دې باندې خو لیول یې چینجېږي چې هر یو لیول ته یې اړوي صحیح ده. نو دې ډیفاین نیو بولټ دا د څه په خاطر باندې یو نوی بولټ ته ورته دلته سیمبولز ته راځي او سیمبولو کې یو دانه څنګه کې ورته سلیکټ کوي. فار ایگزامپل دا ما ورته سلیکټ کړو او دغه نه وروسته څنګه که اوکې که اوکې که. اوس ګوره هغه د بولټو سټایل موږ سره چینج شو که نه شو؟ در سره تغیر شو که نه. دلته راځي ورته وایه چې فار ایگزامپل ډیفاین نیو بولټ. زما دغه
سمبول مې نه ده په کار دا مکمل سمبول دي در سره یو په یو باندې ورته انتخابولی شي دا ورته انتخاب کړه دا ورته انتخاب چې هر یو دې زړه وي اته یو په یو باندې ورته انتخابولی شي خو زه درته وایم چې نه داسې مه کوه را سره دا بولټ زما نه دی په کار دلته راشه ډیفاین نیو بولټ ته او زه په خپله باندې غواړم چې یو پکچر ورته راولم چې ورته راولم پکچر او دلته څه وایي یو نیډ ان انټرنیټ کنیکشن ټو انسرټ آنلاین پکچر د آنلاین دپاره به تا سره انټرنیټ ته ضرورت وي که به نه وي در سره خامخا خو ګوره دلته ټرای اګین سره تا سره انټرنیټ سره کوم وصل نه د کمپیوټر تا سره کار نه کوي خو زه ورته وایم چې نه داخل د کمپیوټر کې چې کوم وي را سره هغه را سره راولم صحیح ده ورک آفلاین باندې به کلیک وکړې او دغه نه وروسته به راشي پکچر به ته ورته سلیکټ کړې چې هر یو پکچر وي فار ایگزامپل ډیسکټاپ ته راځم او په ډیسکټاپ کې دلته نیو فولډر دې څخه یو پکچر زه څنګه کوم انسرټ کوم سلیکټ یې کړه انسرټ یې کړه ګوره دلته به تاسو سره شی راشي پکچر به یو په یو باندې دلته در سره راشي راځي که نه دې څنګه ګوره دلته ډیفاینډ نیو بولټ ته چې کله دلته راشي او په دې ځای کې تاسو سره ګوره چې کله سیمبولز ته سلیکټ کړئ او په سیمبول کې فار ایگزامپل دا یا دا سیګما ساین ما سلیکټ مې دلته اتوماتیکلی دا فونټ به ورسره څنګه شي فعاله به شي صحیح ده دلته فونټ ته راشه او په فونټ کې ورته وایه چې فار ایگزامپل دا د فونټ سایز څومره وي را سره فار ایگزامپل 18 وي را سره فار ایگزامپل 22 وي را سره چې هر سایز ته ورته ووایه په همغه اندازه باندې به تا سره څنګه کېږي دلته به راځي که ورسېدی که مشکل چینج بولټ ته او ډیفاینډ نیو بولټ دې کې کوم مشکل دلته به یو په یو باندې تاسو دا لیفټ او رایټ دا د څه خاطر باندې ده ګورې ښه دغه بولټ خو چې دی ما سره په دې شکل کې دی ته راځئ د پښتو دپاره چې شی کوې بولټ برابروي فار ایگزامپل زه دلته راغلم او دا ما هم څنګه کړلو داسې مې لرې کړو زه دلته راځم او ما چې شی انتخاب کړه فار ایگزامپل پښتو شول را سره او دلته زه لیکم چې ما سره کمپیوټر ده را سره صحیح ده او دا به زه رایټ سایډ ته هم راولم دلته صحیح ده فار ایگزامپل را سره شی ده انګلیش همداسې لیکل کېږي انګلیش صحیح شو یا انګلیسي ورته وایي که نه ښه دا به سلیکټ کړې اوس که چېرته دلته راشي او ته ورته وایې چې بولټ ګوره دا بولټ ما سره په دې سایډ کې راغله که نه خو بولټ په دې شکل سره نه وي پښتو کې نه باید ښي طرف ته راشي که نه نو ته دلته ورته راځې او دغه ډیفاین بولټ ته او په دې ځای کې لیفټ نه ورته وایې څه ورته وایې رایټ یې کړه سره او دغه نه وروسته څنګه وشي رایټ ته به کنورټ شي خو دا به څنګه کړي یو ځل ورسره چینج کړي دلته دغه علامه چې دا به ورسره څنګه کړي چینج به کړي بیا به نو تا سره څنګه شي سی شکل باندې به رایټ طرف ته راشي پې ورسېدی ښه دا یعنې دې څه دپاره و را سره د پښتو دپاره یا د دري دپاره زه دلته راشم واپس به دا دې حالت راوړم په دې بولټو کې کوم مشکل نشته نه صحیح ده خو دا بولټ یو بل خاصیت دا ښه لري چې کله دلته راغلی مخکې له دې نه چې تا لیکنه کړې وي ته دلته راشه او یو ډول بولټ ورته انتخاب کړه فار ایگزامپل ما دا انتخاب کړه صحیح شو خو اوس دلته ګوره دغه هغه چې دا سوري دلته راشم دا به خو دلته هم چې زه دا لیکنه کوم دا ما سره ګوره چېرته ځي رایټ سایډ کې ده که نه ده نو زه به دلته راشم مهرباني په دې ځای کې به زه ورته وایم چې څه وکړه دا ډیفاینډ نیو بولټ ته او په دې ځای کې زه ورته وایم چې نه چې داسې مه کوه لیفټ یې کړه یا سنټر کې که در سره خو نه سنټر کې زموږ ضرورت نشته ده لیفټ یې کړه او بس اوکې که در سره او بل څه وکړه دا علامه بېرته د عادي حالت ته ورسره راوله دا به دلته چینج کړي او په دې ځای کې اوس سره لیکه فار ایگزامپل تا ولیکه محمد حامد کریم په انټر سره به اټومیټیکلي هغه څنګه کېږي خپله به در سره جنریټ کېږي ډبل انټر دې که در سره ختم بشي ډبل انټر سره څنګه کېږي ختمېږي به در سره اوس ته غواړې چې فار ایگزامپل د حامد چې ده دا د احمد چې شی ده زوی ده او دا په سیکنډ لیول کې ده یوه طریقه خو دا وله چې دلته راغلی او چینج لیول لیسټ لیول به تا ورته چینج کړو تا به دویم ته راوستو صحیح ده بله طریقه دا ده چې دا سلیکټ کړه او د کیبورډ څخه ټیپ بټن پریس کړه کومه بټن ټیپ بټن پریس کړه اټومیټیکلی بیا بیایي سیکنډ لیول ته تھرډ لیول ته فورت لیول 5 همداسې په ترتیب سره به یو په یو باندې څنګه کوي در سره چینجوي شیفټ ټیپ سره به بېرته به شاته راځي شیفټ ټیپ سره به څنګه کېږي شاته به راځي یعنې یو لیول به وروسته کېږي به نه کنټرول نه تنا ټیپ سره مخ ته او شیفټ ټیپ سره به وروسته راځي دا شارټکټ دومره خاص مه یادوئ دا کومې چې مهمې وي هغه در سره یاد ګورو بیا شارټکټ چې دلته مونږ سره بلا شارټکټ موجودې وي ته چې کله راشي
او ریکارډ ویو میکروز. دلته فار ایگزامپل ما ورته ولیکل چې په دې ځای کې ما انتخاب کړه ورډ کمانډز او په دې ځای کې زه ورته لیست کمانډ او دا مې اوکې کړو. مکمله شارټ کټ یې ګوره دا مونږ سره تقریبا 12 صفحې دي، نو دا چې ته یادوې دا خو ډېر مشکل کار دی. صحیح ده؟ ورسېدی؟ دا بیا وایو یو په یو باندې چې پیج ډاون او فار ایگزامپل رو ده او کاپي ده او سټایل ده چې شی دی. صحیح ده؟ شارټ کټ ټول دا ټولې د ورډ هغه شارټ کټ دي. صحیح ده؟ مکملې فرام A to Z مکملې موږ سره چې شی دي د ورډ شارټ کټ دي. پرې ورسېدې؟ اوس ګوره کنټرول شفټ A د چې شي دپاره آل کیپس دپاره ده، لکه څنګه پرون مونږ ویلي وو که نه، که چېرته فار ایگزامپل زه دلته ولیکم چې in the name of الله، زه غواړم مکمل غټ حروف ده، کنټرول شفټ A پریس کړه بس ټول به در سره غټ حروف ته وایي. صحیح ده؟ دا دومره خاص ضرورت نشته دی. بل چې د مونږ سره ګوره نمبرینګ ده، نمبرینګ او بولټ تقریبا سره یو شی دی، خو فرق دلته دا ده چې دلته به در سره نمبر وي، هلته در سره چې شی ده سیمبولز وو. صحیح ده؟ اوس ګوره زه نمبر څخه استفاده کوم، یو څو ته داسې نشي کولی چې هر یو نمبر سره ته دلته ولیکې چې یو، بیا دغه څخه وروسته خط ولیکې، بیا دغه څخه وروسته دوه، درې، دا ډېر یو مشکله کار ده که نه ده؟ ته چې شی کوې راشه دلته بس ډایرکټ په نمبر باندې کلیک وکړه او دلته تا سره راځي احمد، حامد، کریم، جمیل، وحید، صابر، یو په یو باندې به تا سره څنګه کېږي بدلېږي. صحیح ده؟ لکه څنګه مو چې هلته په غځې کې داسې کولی شو چې دا جمیل او کریم چې دا فار ایگزامپل دا تر حامده پورې مربوط ده، دلته هم ته کولی شي چې دا ما سره چینج لیول لیست کا او په دې ځای کې ورته وایم چې دا ما سره څنګه ده دا په A او B کټګوري کې موږ سره موجود دي. چې شی کوي پرې ورسېدی؟ په دې ځای کې ګوره دغه نمبر کې چې دا موږ سره مختلفې نمبرې موږ سره موجودې دي، دا دې نه ده په کار دلته راځې او په دې ځای کې ورته چې نمبر لیست دا مې نه ده په کار، دا مې نه ده په کار، دې شکل باندې را سره واخله، دې شکل باندې مختلفې فارمیټ دي، یا فار ایگزامپل دا هغه در سره واخله رومي عادات چې ورته وایي. صحیح ده؟ فار ایگزامپل ورته وایي چې انګلیش هم داسې راځي فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا ما سره شی ده ټچ کوي. انګلیش، کمپیوټر، فار ایگزامپل میتھمیټکس. صحیح ده؟ الجبرا. ګوره یو په یو باندې تاسو هغه لیست جوړوي که نه جوړوي. صحیح ده؟ دلته راځي په دې بولټ کې دا چینج لیول لیست لکه څنګه چې هلته تا لیول یو په یو باندې بدلولی شي، دلته هم ورته څنګه کولی شي بدلولی شي. ډیفاین نیو فارمیټ نمبر فارمیټ، یو نوی نمبر فارمیټ ته غواړي چې ورته ډیفاین کړي، دا په څه معنی ده؟ اوس ګورئ په دې ځای کې چې دا ما لرې کړلو او دلته زه راځم ورته وایم چې په دې نمبرو کې زما داسې نمبر یې نه خوښېږي چې زه ورته ورکړم، یا الفوبې موږ سره نشته، A B C را سره شته خو الفوبې را سره نشته. شته؟ نشته. دلته راځم ډیفاین نیو نمبر فارمیټ ته او په دې ځای کې زه ورته وایم چې څه شی در سره سلیکټ کړي، دا در سره سلیکټ کړي، یو په یو باندې راځي 1 2 3 در سره سلیکټ کړي. صحیح ده؟ 1 2 3 به در سره راشي. دلته فار ایگزامپل زه ورته وایم چې احمد، کریم، جمیل، وحید، وعلیکم السلام. صحیح ده؟ نو یو په یو باندې تاسو دلته ورته څنګه کولی شئ ډیفاین کولی شئ. صحیح ده؟ پرې ورسېدئ؟ دلته راځم او په دې ځای کې زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ما سره دا نمبر چې دي دو څخه مې نه ده خوښه، ډیفاینډ نیو نمبر فارمیټ ته راشه او دې ځای کې د فار ایگزامپل تا الفوبې دې ورسره سلیکټ کړه. صحیح ده؟ دا احمد شو را سره، کریم شو را سره، یو په یو باندې تاسو ورته څنګه کولی شئ تغییرات راوړلی شئ. دلته دا نمبر چې دا په دې ځای کې زه ورته وایم چې ډیفاین نیو فارمیټ او دې ځای څخه ته فونټ یې ورته څنګه کولی شئ تغییرولی شئ، لکه څنګه مو چې هلته ورته فونټ تغییرولو دلته هم ته ورته کولی شئ چې فونټ بولډ وي در سره، ایټالیک وي، ریګولر وي، کوم شکل وي، بس داسې در سره راوله اوکې که در سره نو یو په یو باندې به هغه تا سره څنګه شي دلته تغییرات پکې راشي. پرې ورسېدئ؟ دا نمبرینګ چېرته موږ سره ضرورت ده؟ سیټ نمبرینګ ویلیو دې ته راځو چې دا د څه په خاطر باندې ده. ګورئ
فار ایگزامپل زه دلته راشم او په دې ځای کې ما چې شی اخیستی ده دا 1 2 3 مې اخیستی ده صحیح ده زه دلته لیکم چې ما سره یو لیست ده راسره صحیح ده لکه څنګه زه دلته راځم او دلته وایم چې دا ما سره کمپیوټر داسې به یو څه ناڅه به دا ورته غټ کړو کمپیوټر سټوډنټس صحیح ده او دلته زه راځم یو لیست ورته اخلم دا مې ورته واخیسته فار ایگزامپل احمد کریم جمیل وحید صابر صحیح شو یو څوک ماته وایي چې دغه نه وروسته دلته چې دا ما سره تر دې ځایه پورې چې دی دا د کمپیوټر دی او لاندې چې دی هغه د انګلیش دی راسره صحیح ده او هغه د انګلیش چې دی هغه باید بېرته له سره ما سره شروع شي لکه زه دلته ورته وایم چې ودود صحیح شو دا نومونه شو راسره اوس یو څوک راته وایي چې تر دغه درېیمه پورې چې دی دا ما سره څه شی دی جدا د کمپیوټر دی او د هغه نه لاندې چې دی هغه ما سره دی هغه دی څه ورته وایي دی انګلیش دی نو ته راځې دا سلیکټ کوې او دغه نه وروسته دلته راځې سیټ نمبرینګ ویلیو ته او په دې کې ورته وایي کنټینیو فرام پریویس لیست له ما پخواني لیست څخه هغه کوم نو زه ورته وایم چې نه سټارټ نیو لیست نوی لیست واخله سیټ ویلیو ټو د کوم څخه یې شروع کړي د یو نه دې راسره شروع کړي او دغه نه وروسته به یو په یو باندې ګوره یو دوه درې او داسې په ترتیب سره صحیح شو ګوره یو په یو باندې تا سره هغه کوي دې نه وروسته ته بیا ورته وایه چې ما سره څه وکړه یو بله ویلیو راسره واخله سیټ نمبرینګ ویلیو ته راځې او اتو څخه شروع نه کوې څه ورته وایه د ون نه دې سټارټ درسره واخلي بیا به درسره د ون څخه څنګه کېږي سټارټ اخلي یو په یو باندې لیست تاسو ورته بدلولی شئ پرې ورسېدئ ښه دا چې درسره ډېرې وخت ضرورت ده یو خو دا نمبر چې ته ورته ورکوې بل ګورئ که چېرته زه دلته راشم انسرټ ته او په دې انسرټ کې زه یو ټیبل جوړ کړم صحیح شو داسې یو ټیبل ما جوړ کړو صحیح ده او زه دې ته فار ایگزامپل وایم چې دا سریال نمبر ده نیم یې ده فار ایگزامپل فادر نیم شو فار ایگزامپل لاست نیم یې شو راسره صحیح شو فار ایگزامپل سلري یې شوله راسره دا نورونه به هم داسې تېر شو اوس دا ګوره که چېرته دلته راځم او ورته وایم چې یو دا دوه دا درې دا څلور دا کېدای شي ما سره زر دانې وي ډېر یو مشکله کار ده که نه ده صحیح ده نو تاسو څه کوئ سوري دلته به زه دا څنګه کوم ډیلیټ وایم تاسو راځئ دلته او دا سلیکټ کړئ دا صرف یو سیل صحیح ده دا چې کله سلیکټ کړو دغه نه وروسته راشه هوم ته او په هوم کې دلته څه ورته وایم نمبرینګ نو یو په یو باندې به تا سره څه شی کېږي دلته یې نمبر واخیستلو که اوس که چېرته ته راځې یو نوی ریکارډ اخلي نو هغه به په خپله باندې څنګه کېږي اضافه کېږي به در سره یو په یو باندې به لیست څنګه کېږي مخته روان پرې ورسېدئ که مشکل تر دې ځای پورې نشته په دې ځای کې سیټ نمبرینګ ویلیو کې ښه ګورئ دلته چې دا دغه بل چې دا ملټي لیول لیست ګوره دا هم موږ سره یو لیست ده دا هم لیست ده دا چې دا بیا ملټي لیول لکه څنګه مو چې وختي مې درته ویلي چې ته په خپله باندې ورته ډیفاین کړي دلته هم فار ایگزامپل ما سره څه شی ده کمپیوټر ده صحیح ده او په کمپیوټر ډي آی ټي ده راسره فار ایگزامپل سی آی ټي ده فار ایگزامپل راسره فوټوشاپ ده سی سی پلس فوټوشاپ ده راسره سی پلس پلس ده راسره صحیح ده جاوا ده راسره صحیح ده یو په یو باندې او دغه نه وروسته فار ایگزامپل زه دلته راځم انګلیش ده راسره او په انګلیش کې فار ایگزامپل ما سره څه شی دي راسره اکټیو 1 ده اکټیو 2 ده راسره که نه یا فار ایگزامپل موږ سره هیډوی ده داسې یو څه فار ایگزامپل په هیډوی په داخل کې چې دي موږ سره فار ایگزامپل رایټینګ ده راسره او ریډینګ ده راسره ریډینګ ده راسره اوس ګورئ دا کمپیوټر چې دا جدا ده راسره انګلیش چې ده جدا ده دغه چې دي دا په څه پورې مربوط دي کمپیوټر پورې نو زه دلته راځم دې ته وایم چې فار ایگزامپل دا په هیډینګ 1 باندې تبدیل کړه دا انګلیش چې دا ما سره څه کې ده هیډینګ 1 کې ده خو دا جاوا ډي آی ټي یو بل چې دا ما سره څه دي هیډینګ 2 کې دي ګوره هیډینګ 2 شو که نه یعنې له هغه څخه لږ سایز کم شو او دغه چې دي ما سره څه دي تر هیډوی پورې دا ما سره هیډینګ 2 کې راځي او دغه نور چې دا ما سره څه دي هیډینګ 3 کې راځي اوس ګوره مختلف دي را سره که نه دي پرې ورسېدئ فرق چې شی دی د هیډینګ 1 داسې یو څه نه څه سایز یې در سره غټ یو اولنی ټاپک وي یو د هغه سب ټاپک وي یو بیا په هغه کې سب ټاپک وي صحیح ده همداسې به وي که نه که نه نه وي
ښه اوس ته راځې دا سلیکټ کوې او دلته ورته وایي چې ما سره څنګه کا مالټي لیست کې کا په دې لیست باندې تبدیله کا په دې باندې تبدیله کا په دې باندې چې یو په یو باندې فار ایگزامپل ما په دې باندې تبدیله کا. اوس ګوره څومره زبردست تاته معلومیږي چې کمپیوټر چې دا هغه لري ډي آی ټي سی آی ټي فوټوشاپ صحیح شو همدارنګه سی پلس پلس او جاوا دا ګوره دلته بیا یو ځکه ورته ورکړی چې دا مربوط تر څه پورې دي اول پورې دي په دې کې دغه ټوکې چې ده دا ولې ورته ورکړي دي ځکه چې دا مربوط تر څه پورې دي 2 پورې دي. بیا دلته په دې کې دا 2 3 1 ولې ورته ورکړي ځکه چې دا په دویم هغه کې هیډینګ کې د هغه څخه وروسته بیا په اولنی هیډینګ د 2 په نوم باندې د دویمې چې د موږ سره بیا څه ده د 3 د اول چې ده بیا موږ سره یعنې دا مربوط تر څه پورې دي تر 3 پورې دي. پرې ورسېدی دې کې راځي یو په یو باندې ته ورته چینجوي دا دې در سره واخلي ګوره څومره زبردست در سره معلومیږي صحیح شو. دا یې موږ سره ولې نه دی اخیستی دلته به راشي او دې ته به څه شي ووایي فار ایگزامپل هیډینګ 2 او دلته به دې ته به هم داسې یو لیست شان پکې ورته برابر کړي فار ایگزامپل په دې شکل دې را سره واخلي ګوره بلکل لرې شو را سره دې چې کې بیخي ما نه دی اخیستی. نو ته دلته راځې او دلته څه ورته وایه چې فار ایگزامپل دا ما سره څه شی که په دې شکل باندې واخلي ګوره چپټر 1 کمپیوټر د ډي آی ټي د او جاوا د یو شی په چپټر 2 کې انګلیش ته را سره فار ایگزامپل دا وکړي بیا دا رایټینګ او ریډینګ چې دي دا بیا مربوط تر څه پورې دي هیډ ویب پورې دي داسې یو په یو باندې تاسو ورته بدلولی شئ. دلته راځئ فار ایگزامپل لیول لیست ورته بدلوئ لکه څنګه فار ایگزامپل دې ته زه وایم چې دا لیول لیست چې کوم ده دا ما سره په څه شي کې ده حتی په هیډینګ 4 کې در سره ګوره سایز به څنګه کوي در سره کموي به. یا فار ایگزامپل دلته راځي ورته وایي چې دا اکټیو 1 او اکټیو 2 هیډ وی چې دا ما سره په کوم لیول کې دي دلته راشه او لیول لیست هیډینګ 9 ته ګوره څومره ورکړل شو صحیح شو. نو دا مربوط تر هیډینګ پورې دي تاسو یو په یو باندې ورته بدلولی شئ. ډیفاین نیو لیست فار ایگزامپل دغه ځای څخه دې مو ورته بدلولی شو دلته ورته وایه چې دغه راواخله را سره ما څوم ته اړولي وو څلورم ته نو دلته راشه ورته ووایه چې ډیفاین نیو مالټي لیول لیست څلورم کې دي را سره زه ورته وایم چې دویم ته را سره واړوه فرست ته را سره واړوه ګوره دلته به هم در سره یو په یو باندې څنګه کېږي تبدیلېږي به در سره او بس وکېږي صحیح ده که مشکل نشته. ښه دغه نه خوا کې دلته لاندې مخکې له دې چې دلته راشم دې ته راځم چې دا د څه په خاطر باندې دي ګورئ دې ته الاینمنټ ویل کېږي څه ورته ویل کېږي الاینمنټ یعنې رایټ نه لیفټ ته اړوي سنټر کې اړوي په کوم ځای کې ته لیکنه وشي در سره صحیح ده. زه به دا بېرته نارمل حالت ته راولم او په دې کې زه فار ایگزامپل لیکنه کوم انګلیش ته را سره لاندې سایډ نه لیکل کېږي که نه لیکل کېږي لیفټ خو که چېرته زه دلته راشم او پښتو لیکم نو هغه به ما سره څه شی وي خامخا به رایټ سایډ ته اړوي که نه نو رایټ باندې کلیک وکړه دلته راځې او ته بیا ورته ژبه یې بدله کړه او په دې ژبه بدلولو کې فار ایگزامپل ما ورته وویلې چې دا موږ سره څه ده کمپیوټر ده صحیح شو. نو کله چې ته غواړې چې د پښتو لیکنو کې یا دري لیکنو کې هغه خامخا د ښي طرف نه کوې که نه او یا داسې کوې ته راشي فار ایگزامپل همدا رایټ جوړ کړي خو تا سره لیکل نه بیا ګوره تا سره هغه منظم نه راځي در سره لیکل کېږي له هغه طرف نه ځي داسې در سره داسې کله امکان لري صحیح ده. نو د لیفټ دپاره فار ایگزامپل تا یو جمله لیکلې زه دلته راځم او په دې ځای کې زه ورته وایم چې ما سره ما لیکلی ده چې ان د نیم اف الله داسې یو څه جمله مې لیکلې ده صحیح ده. اوس دا غواړم ما سره فی الحال په کوم سایډ کې ده په لیفټ کې ده زه ورته وایم چې سنټر ته یې بوځه را سره ماینس ته به یې در سره رایټ ته یې بوځه رایټ ته به یې در سره چینج کړي پرې ورسېدی او د دې شارټ کټ د لیفټ دپاره چې کله ته غواړې چې لیفټ سایډ ته یې بوځې کنټرول ایل بټن پریس کړه کنټرول چې شی ایل او که چېرته غواړې ښي طرف ته یې بوځې کنټرول آر د کیبورډ نه او که چېرته غواړې چې ماینس ته یې بوځې کنټرول ای بټن پریس کړه د کیبورډ کنټرول ایل آر ای پرې ورسېدی. ښه دې خوا کې چې د دې ته څه ویل کېږي دې ته جسټیفای ویل کېږي چې جسټیفای د څه په خاطر باندې ده فار ایگزامپل زه دلته راغلی یم چې انګلیش نوټس دي را سره او په دې څخه لاندې دلته ما یو څه لیکنه کړې ده هغه لیکنه دا ده چې فار ایگزامپل رینټ او دغه چې دی فار ایگزامپل دا د دې ټیکسټ چې ده دا خو زه په سنټر کې نه لیکم خامخا به داسې وي را سره که به نه وي صحیح ده یعنې لیفټ طرف څخه ما لیکنه کړه. اوس ګوره دې کې مشکل دلته دا ده
تا چې دلته دا خط په دې ځای کې ختم شوی دی، دا بل چې دی په دې ځای کې ختم شوی دی، دا بل په دې ځای کې ختم. زه ورته وایم چې جسټیفای که سره ګوره داسې ګډ ورډ دی، دغه ښی طرف خو صحیح ده چې جوړ ده، خو لیفټ سایډ چې دغه موږ سره ګډ ورډ ده که نه ده راسره صحیح ده. زه ورته وایم چې جسټیفای که یو پاراګراف جسټیفای که ټول پاراګرافونه جسټیفای که. ته راشي دلته ټول فار ایگزامپل ټول دا سلیکټ که او دغه نه وروسته څه ورته وایه جسټیفای. جسټیفای ګوره ټول به هغه څنګه شي در سره په منظم ډول سره به دلته در سره راشي. یا فار ایگزامپل زه ورته وایم چې جسټیفای لو، دا لو لیول هم همدا شی ده. میډیم داسې په منځ کې به فاصله څنګه شي یو څه نه څه اضافه شي. یا فار ایگزامپل ورته وایم جسټیفای های، ګوره های مې کړلو یعنې هغه ترمنځ فاصله به د دوی څنګه شي اضافه شي. د ان او دې ترمنځ څومره فاصله راغلله. زه ورته وایم چې واپس فار ایگزامپل لو لیول ته راوړه، بېرته به هغه عادي حالت ته راوړه. دا لو لیول او خپله دا جسټیفای دا څنګه دي سره یو شي. فار ایگزامپل جسټیفای های مې ورته ویلی، زه راځم ورته وایم جسټیفای، بېرته به عادي حالت ته در سره څنګه کي راولي. پرې ورسېدی؟ ښه دا د جسټیفای په اړه باندې و. سوري دا په دې کې کوم مشکل نشته. بل راځو ګوره دا پاس برخه کې مهرباني دلته ګوره دا پاس برخه کې چې کوم ده په دې ځای کې موږ سره دا چې شی دی دې ته انډنټ ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ انډنټ. اوس یو څوک درته وایي چې دا خط چې ده ګوره اولنی خط د همیشه دپاره د یو ټیپ په اندازه څنګه وي مخته شروع کړي یو پاراګراف. نو ته راځئ دلته دا انډنټ ورته څنګه کوي انکریز کوي، خو دلته به مکمل موږ سره چې شی کوي پاراګراف در سره مخته بیایي. صحیح ده؟ ولې موږ سره پاراګراف مخته بیایي؟ دلته ما چې شی کړی جسټیفای کړی. لکه فار ایگزامپل زه به دلته راشم او یو نوی ډاکومنټ به واخلم. په دې ځای کې زه ورته وایم چې رینډ یا داسې کومه دلته زه راځم لیکنه اوس ما سره له دې ځایه شروع کېږي که نه شروع کېږي. زه ورته وایم چې ما سره څنګه کړه انډنټ کړه، یعنې د یو ټیپ په اندازه له دې څخه څنګه کړه دلته راشه. راغلو که رانغلو صحیح ده. یا فار ایگزامپل زه داسې ورته وایم چې ما سره دلته رینډ کې لیکنه وکړه او زه غواړم چې دا پاراګراف چې ده دا باید د یو څه په اندازه باندې داسې مخته لاړ شي. نو ته دلته راځې ورته وایه چې دا څنګه کړه در سره انډنټ یې ورسره انکریز کړه. ګوره څومره یې موږ سره زیات کړو. صحیح شو. د هغې څخه فاصله دلته واخیستله که او د ډیکریز بیا چې شی در سره کوي بېرته به یې شاته وي. لکه څنګه چې هلته موږ سره د انډنټ دپاره موږ ما درته ویلې چې یو ټیپ دی یو شیفټ ټیپ دی. ټیپ باندې به مخته تللو او شیفټ ټیپ باندې به شاته تللو. دلته هم هماغه شی ده. ټیپ بټن پریس کړه ګوره یو خط در سره مخته بیایي. صحیح ده؟ لکه څنګه ټیپ باندې. صحیح شو. او فار ایگزامپل که چېرته ته راشې دلته دا ټول سلیکټ کړي او ورته وایه چې ټیپ مکمل یې در سره مخته بوتلو که نه مخته بیا. او که شیفټ ټیپ زه پریس کړم بیا چې شی کېږي شاته را سره ځي. نو دې ته انډنټ ویل کېږي. ښه دا چې دا موږ سره انکریز زیاتوي او دا موږ سره څنګه کوي کموي در سره. یاد ساتئ دغه دوه علامې چې دي دا به ستاسو په کمپیوټر کې نه وي در سره. تاسو چې ورډ انسټال کړئ هغه کې به دا شی نه وي در سره چې دا به کله راځي. لکه دا به داسې شکل باندې وي. فار ایگزامپل زه دلته راشم آپشن ته، په آپشن کې دلته لانګویج ته راځم او دلته دا پښتو به تاسو سره څنګه وي نه به وي در سره. اوکې کړم دا به زه یو ځل کلوز هم کړم او ډونټ سیف ورته دا به هم کلوز کړم. ډونټ سیف ښه زه سره زه راځم ورډ اوپن کوم. اوس تاسو وګورئ دلته موږ سره علامې شته نشته ده که صحیح ده. تاسو به څه وکړئ را به شئ فایل ته آپشن ته به راسئ او په آپشن کې به چېرته لاړ شئ آپشن کې به راشئ لانګویج ته او په لانګویجو کې به څه وکړئ دلته به راشئ اډیشنل لانګویج. په دې ځای کې به څه ورته ووایئ فار ایگزامپل د کیبورډ څخه پی بټن پریس کړه پښتو به در سره راشي. نو ته به پښتو ته ورشئ پښتو به سلیکټ کړئ او دغه نه وروسته به څه ورته وایئ ایډ ورته وایئ او اوکې کړه در سره بس دا څنګه کړه اوکې کړه. دا به کلوز کړئ بېرته به لاړ شئ چېرته ورډ ته او په ورډ کې چې کله دلته راشئ نو هغه د پښتو کوم آپشن چې دی هغه به تا سره څنګه شي دلته اضافه شي در سره چې دا دواړه د څه په خاطر باندې دی. ګورئ ښه دا تا سره چې شی ډیفاین کوي رایټ ټو لیفټ ډایرکشن او لیفټ ټو رایټ ډایرکشن. خو چې کله در سره انګلیش وي کوشش وکړئ چې لیفټ ټو رایټ در سره څنګه وي سلیکټ وي ځکه ته انګلیش لیکنه کوې
انګلیش لیکنه کوم فار ایگزامپل this is computer class ما سره کوم یو سلیکټ ده دا سلیکټ ده کوم خو چې کله ته پښتو لیکنه کوې بیا کوشش وکړه چې تا سره چې شی سلیکټ وي دا رایټ ټو لیفټ لکه په څه معنی که دا سلیکټ نه وي څه مشکل ده اوس ګوره زه دلته راځم او پښتو لیکنه پښتو ته مې تبدیل هم کړلو او دلته راځم ما رایټ هم انتخاب کړی خو دا د پښتو ډایرکشن چې ده ما نه دی انتخاب کړی صحیح ده اوس زه دلته راځم فار ایگزامپل زه چې شی لیکم داسې بسم الله لیکم صحیح شو دا ما ولیکل اوس مشکل دلته دا ده که چېرته زه د یوه ځای څخه بل ځای ته ځم دغه ایرو باندې زه تللی شم که نه ایرو کې باندې صحیح ده لیفټ او رایټ باندې خو که چېرته زه رایټ پریس کوم ما سره نه ځي زه باید ښي طرف ته لاړ شم که نه ځي را سره خو که لیفټ پریس کوم بیا ځي را سره که لیفټ پریس کوم لیفټ طرف ته ځي سوري رایټ ته او که رایټ پریس کوم کوم طرف ته ځي لیفټ طرف ته دا یو مشکل ده په دې نو ته کوشش وکړه چې کله لیکنه کوې د هغه دپاره باید څه شی کې دا ورسره انتخاب کې د هغه نه وروسته رایټ لیفټ ته واړه اوس که ته رایټ پریس کوې رایټ طرف ته ځي او که لیفټ پریس کوې لیفټ طرف ته ځي دا په لیکنه کې تاسو سره مشکل نه ایجادوي پرې ورسېدی ښه دا بل چې د موږ سره سارټینګ د مخکې له سارټینګ څخه راځم دا درته وایم چې بیا سارټ وایي ترتیب ته دا د څه په خاطر باندې اوس ګورئ ښه زه دلته راشم او په دې ځای کې ما یو څه نه څه لیکنه کړې ده دا به زه واپس انګلیش ته تبدیله کړم داسې لیکنه مې کړې دغه خط چې ده ګوره د دوو خطونو ترمنځ یو فاصله موجوده ده که نه ده موجوده ته غواړې چې دغه فاصله د دوی ترمنځ اضافه کړې ته دلته راشه دا سلیکټ کړه در سره او په دې ځای کې ورته څه ووایه چې 1.0 که ګوره کمه شوه در سره په دې اندازه شي په دې اندازه په کومه اندازه باندې ته غواړې چې څنګه کې اضافه یې لاین سپیسینګ آپشن ته راسه او په دې ځای کې ته په خپله باندې ورته ډیفاین کړه فار ایگزامپل 2 3 4 5 چې هر څومره یې د همغه په اندازه به تا سره څنګه کېږي فاصله به اضافه کېږي او کمیږي به در سره ګوره د دې لاندې موږ سره اډ سپیس بیفور پاراګراف ګوره دا یو پاراګراف ده که نه ده له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا مکمل یو پاراګراف ده د دې نه وړاندې دلته یو او د هغه بل پاراګراف د دوی نه مخکې یو فاصله موجوده ده که نه ده زه غواړم چې دا فاصله څنګه شي ختمه شي نو ته دا سلیکټ کړه او داسې ورته ووایه چې دغه پاراګراف چې ده ریموو after او add before ګوره فی الحال خو کمه ده فاصله که نه زه ورته وایم که add space before paragraph فاصله اضافه شوه که نه شوله د دې او د دې ترمنځ که زه ورته وایم چې وروسته له دې څخه هم موږ سره فاصله څنګه که اضافه که نو دلته راځي remove after یعنې دغه پاراګراف شو راسره د دغه نه وروسته چې کومه فاصله ده هغه ما سره څنګه که ختمه که دلته راشه او په دې ځای کې ورته چې remove space after paragraph نو د دغه سپیس نه وروسته چې کومه فاصله هغه در سره څنګه کړي ختمه به یې کړي یا مې فار ایگزامپل دې ځای کې ورته ویل چې remove space after paragraph دې ځای کې زه راځم ورته درېږم او څه ورته وایم چې remove space او فی الحال موږ سره ولې نه کموي کموي یې ختمه کړې ده خو دلته ما که فکر کړی په دې ځای کې ما ورسره څه شی کړی فاصله مې ورته اضافه کړې وله یعنې مخکې له هغه څخه دلته به زه راشم remove space before paragraph نو اوس هغه فاصله د دوی پاراګرافونو ترمنځ چې تاسو کولی شئ یو په یو باندې لرې کړئ او ورته اضافه هم کړئ اډ سره به زیاتېږي او فار ایگزامپل اډ space after paragraph د پاراګراف نه وروسته یې راته اضافه کړه که نه ورته وایم چې دې نه یې وروسته اضافه کړه کلیک وکړه اډ after paragraph یو په یو باندې به در سره څنګه شي اضافه به شي او لرې به شي در سره دا بل د څه په خاطر باندې ده دا د شیډینګ په خاطر باندې ده یو ګوره کلر ده یو سره موږ سره چیو هایلایټر او بل چې د شیډینګ ده ته راځئ دغه پاراګراف ته مکمل ته داسې کلر ورته ورکوئ چې په کوم کلر کې وي درته ګوره دا نه هایلایټر ده را سره نه هغه شیډینګ ده ګوره یاد ساتئ هایلایټر که چېرته زه دلته راځم په استفاده کوم نو هغه د ټکسټ کلر ما سره نه بدلیږي ټکسټ کلر کله بدل شي هماغه تور کلر ده هماغه ده خو که چېرته زه دلته راشم شیډینګ ته او په شیډینګ کې ما ورته دا انتخاب کړه د ټکسټ کلر به هم تاسو سره څنګه کېږي تغییر به خوري در سره پرې ورسېدئ ښه دلته راځي فار ایگزامپل دا پاراګراف په دې شکل کې دا پاراګراف ته راځي فار ایگزامپل دې ته یو بل کلر ږدي صحیح ده مختلف ډوله کلر کولی شي څنګه کې استفاده
استفاده یې کړي او دغه څخه کار واخلي. ښه ورسېدی؟ ښه راځئ بېرته غواړي چې دا کلر یې ختم کړي، نو کلر څخه استفاده کوي. سلیکټ کلر سره ټول سلیکټ کړه او داسې ورته ووایه چې نو کلر مو وکړه. لکه څنګه چې پرون ما درته ویل مور کلر، دلته راشه په دې کلرو کې د خوښ نه شو مور کلرز ته دې ځای څخه انتخابوي ورته، یا کسټم راځي په خپله باندې یو کلر ورته جوړوي. داسې سلیکټ یې کړه او بس اوکې یې کړه درسره. ګورئ یو په یو باندې به تاسو سره څنګه شي تغییر به وکړي. فار ایگزامپل دلته راځئ او په دې ځای کې ته کلر انتخابوي. فار ایگزامپل دا کلر ما انتخاب اوس ګوره لیکنه ما سره نشته خو کلر شته. صحیح ده؟ ته چې کله دلته راځې نو اټومیټیکلي به هغه تا سره څنګه شي راغله شي در سره. یاد ساتئ دا تاسو سره په پرنټ کې هم راځي. په څه شي کې راځي؟ پرنټ کې. خو داسې مه استفاده کوئ سبا په کومه کمپنۍ کې کار کوئ نو هغه به څه شی وي مکمل به له کلرو څخه ختم کړي. صحیح ده؟ ښه دې خوا کې چې د موږ سره دا څه شی ده دا د باردر خبره ده. باردر دا ټیبل ده، ټیبل پورې مربوط ده. خو مخکې له هغې څخه زه دلته راځم دا سارت وایي څه ته؟ سارت ترتیب ته وایي. څه ته ویل کېږي؟ ترتیب ته. یعنې ته ترتیب پکې کوې. لکه څنګه زه دلته راځم او لیکم چې خالد ده، بیا لیکم چې وحید ده، بیا احمد لیکم، بیا باب لیکم، بیا سلمان لیکم. صحیح شو؟ داسې یو څه نومونه دي راسره یا ډیټا ده راسره 1 2 3 4 5 او دا زه غواړم چې ترتیب یې کړم. نو دلته ته راځې دا سلیکټ کړه، څه ورته وایې؟ سارت یې کړه راسره. سارت یې کړه په اسینډینګ، لکه څنګه چې ما درته ویلې چې یو سعودي ده یو نزولي، په اسینډینګ آرډر باندې یا په ډسینډینګ. زه ورته وایم چې په اسینډینګ باندې. بس دغه نه وروسته یې څنګه کړه اوکې ګوره احمد باب خالد سلمان. احمد یې مخکې کړو باب یې وروسته کړو. یا فار ایگزامپل دلته سارت ته راځي او په سارت کې ورته وایي چې ډسینډینګ آرډر باندې یې کړه راسره. نو تا سره به څنګه کوي ترتیب. خو دا به چېرته ډېری وخت در سره ضرورت وي. فار ایگزامپل زه دلته راځم انسرټ ته او په دې انسرټ کې ما یو ټیبل جوړ کړی ده. داسې ټیبل مې جوړ کړی ده او دې ټیبل ته فار ایگزامپل داسې ډیټا ما سره پکې پراته ده. دلته زه ورته وایم چې ما سره نیم ده، فار ایگزامپل ما سره سلري ده او فار ایگزامپل ما سره څه ده پوسټ ده. زه ورته وایم چې احمد ده، سلري فار ایگزامپل څومره ده 1400 ده او څه شی ده راسره ډاکټر ده. خالد ده 1400 سلري ده او څه ده انجینیر ده راسره. جمیل ده راسره $1000 سلري ده. فار ایگزامپل دا راسره څه ده ټیچر ده. وحید ده راسره او دا فار ایگزامپل موږ سره څه ده څه ده 2000 ده او دا فار ایگزامپل دا هم راسره ډاکټر ده. اوس ګورئ ښه زه که چېرته دلته دا ټیبل سلیکټ کړم او په دې ځای کې دا هوم ته راشم په هوم کې زه ورته وایم چې دا ما سره څنګه کړه سارت یې کړه. صحیح ده؟ او ما ورته ویلي چې په دا کالم 1 باندې سارت کړم. ګوره څو کالمه دي راسره؟ یو کالم، دوه کالمه، درې کالمه. په کالم 1 په نیم باندې سارت کوي، په سلري باندې سارت کوي، په څه شي باندې سارت کوي؟ صحیح ده؟ یعنې په اساس د سلري باندې، په اساس د نیم باندې، په اساس د پوسټ باندې څه شي باندې. نو ما ورته ویل چې کالم 1 یې کړه راسره او ما دا ډایرکټ اسینډینګ یا ډسینډینګ مې ورته ویل چې هر یو ورته وایي او دا مې وکړي. ګوره دا یو مشکل در سره کریټ کوي. نیم یې ګوره چېرته راوسته لاندې یې راوستلو که نه؟ تاسو به داسې نه کوئ. دا به څه وکئ سلیکټ به یې کوئ او دغه نه وروسته دلته ورته ووایه چې هیډر رو. دلته ګوره نو هیډر رو ده، یعنې زما هیډر رو نشته ده پکې، ټیبل هیډر رو نه لري. زه ورته وایم چې هیډر رو لري دغه نه وروسته راشه په نیم باندې سارت کوئ، سلري باندې څه شي باندې. زه ورته وایم چې په نیم باندې سارت کړه او په اسینډینګ آرډر باندې سارت کړه. دغه نه وروسته وګوره احمد، جمیل، خالد، وحید. جمیل مخکې چېرته و له خالد نه وروسته و که نه؟ یا فار ایگزامپل دلته راشه او په دې ځای کې ورته ووایه چې هیډر رو لري بالکل او دغه نه وروسته په سلري باندې را سره سارت کړه. هغه سلري چې ما سره فار ایگزامپل زیاته وي هغه مخکې راوله او هغه یې هم څنګه وکړه چې کومه کمه وي هغه وروسته راوله. او یاد ساتئ چې تا په سلري باندې کړه نو دغه نوم او پوسټ به یې په خپله باندې ښکته څنګه کېږي ورسره ځغلي به ورسره منډې به ورسره. صحیح ده؟ نو دلته راشه او په دې ځای کې ورته وایه چې هیډر رو فار ایگزامپل په پوسټ باندې یې کړه سره. صحیح ده؟ اسینډینګ آرډر یې کړه، ډسینډینګ آرډر په څه باندې کوي؟ بس ګوره په پوسټ باندې هغه چې ډاکټر
له ټول نه مخکې وي که نه ډي مخکې ده په لیکنه کې، بیا ای ده، بیا ورپسې ټي ده، یو په یو باندې تاسو سره دلته په پوسټ باندې سارټینګ وکړو که نه، خو سلري کې ګوره تغیرات شته، 2000 1400 1400 زر. کله را سره ترتیب ده؟ نمونه کله را سره ترتیب دي؟ وحید، احمد، خالد، جمیل کله ترتیب دي؟ صرف چې شی ترتیب شو؟ پوسټ. نو په دې ځای کې زه ورته وایم چې نه جي داسې مه کوه، هیډر رو سلیکټ کا، په دې ځای کې زه ورته وایم چې په نیم باندې یا په څه باندې سارټ کا، په نیم باندې سارټ کا او په اسینډینګ آرډر. دا ټیک ده، بس صحیح شو. احمد اوس ګوره ډاکټر و هغه څنګه شو را سره غیر فعال شو. په دې ځای کې یو بل هغه ده لکه څنګه فار ایگزامپل زه دلته راځم په دې ځای کې دلته به راشم یو بل هغه به هم ورته اضافه کړم. زه ورته وایم چې یو بل کس د هم را سره څه نومیږي؟ احمد نومیږي. خو دا چې دا ما سره څه شی لري؟ 1200 سلري لري. سلري څومره ده را سره؟ 1200. او دا را سره څه شی ده؟ فار ایگزامپل کلرک ده را سره. څه ده؟ کلرک. اوس ګوره احمد خو را سره ده، اوس دا به په دې کې نشي کولی چې زه په څه باندې سارټ کړم، دته پته نه لګېږي چې کوم احمد مخکې راولم. ګوره که چېرته فار ایگزامپل زه دلته راشم او په دې ځای کې سارټ ما ورته وویلې، ما سره سارټ یې که هیډر رو لري بالکل، په نیم باندې سارټ که او بس اسینډینګ آرډر. ګورئ احمد را سره سارټ که، خو د زه ما مطلب دا ده چې احمد هغه ټیټرین سلري هغه باید بره را سره راشي. اول را سره په نیم باندې سارټ کا، دغه نه وروسته بیا په څه باندې سارټ کا؟ په سلري باندې. دا سلیکټ کا، سارټ ته راشه او په دې کې ورته هیډر رو لري، اول یې په نیم باندې سارټ کا، صحیح شو، په اسینډینګ. بیا دغه نه وروسته څه وکړه؟ دین بای دغه نه وروسته راشه په سلري باندې سارټ کا، نمبر در سره په اسینډینګ آرډر یې کړه او بس تاسو وګورئ احمد ده در سره، احمد هغه د 1200 والا در سره څنګه کړه؟ بره وخېژه، 1300 والا څنګه کړه در سره؟ یعنی اول سارټینګ ما سره په څه باندې وشو؟ په نیم باندې. بیا دغه نه وروسته بیا په څه باندې را سره وشو؟ سلري باندې را سره وشو. پرې ورسېدئ؟ که مشکل نشته دا په دې ځای کې نشته؟ ښه آپشن کې چې شی دی دې ته به انشاءالله سبا راشو، سبا بیا پرې بحث وکړو. بس ده؟ کومه پوښتنه؟